درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر: پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په سبیدار ماڼۍ کې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په تړاو بحث او خبرې اترې وکړې. دوهم خبر: ولسمشر غني پرون له غرمې وروسته د سولې مذاکراتي پلاوي سره لیدلی دي. د ارګ د معلوماتو له مخې ولسمشر غني په یاد لیدنه کې ویلي، وروسته تر هغه چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون فرمان لاسلیک شو، طالبانو ته د مخامخ مذاکراتو د ځنډولو بله پلمه نه ده پاتې او په خبرې بین الافغاني مذاکرات باید تر هر څه ژر تر ژره پیل شي. دریم خبر: د ولسمشر غني ویان. د ولسمشر غني ویان وایي د طالبانو د 400 بندیانو له ډلې 50 په اعدام محکوم شوي وو. افغان حکومت وایي د 400 طالب بندیانو په ډله کې 50 تنه اعدام حکم صادر شوی وو. د ولسمشر غني ویان صدیقي په خپله یوه مرکه کې ویلي، د طالبانو د 400 بندیانو په لیست کې 50 داسې جرمونه ترسره کړي وو چې په اعدام محکوم شوي وو. څلورم خبر: ټولګټو وزارت وایي ژر به د هرات خوب ریل پټلۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د ریل پټلۍ خپلواکي اداري عمومي رئیس او د ټولګټو وزارت سرپرست یما شمس وایي چې د هرات خوب ریل پټلۍ رغنیزې چارې 95% پر مخ تللې دي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خواب هرات ریل پټلۍ دریمه برخه 62 کیلومتره اوږدوالی لري. پنځم خبر: پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی. د پاکستاني نظامي چارواکو په یوه نسته کې افغان سوله د سیمې امنیت او ثبات لپاره اړینه بللې او د افغانانو د خپلمنځي خبرو پر ژر پیلېدو یې ټینګار کړی دی. د پاکستاني پوځ د لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، د پوځ مشر قمر جاوید باجوه په یاد ناسته کې د افغان سولې برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خوښي څرګنده کړې ده. شپږم او وروستی خبر: په هیواد کې د کرونا وایرس 6 بیا نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې یې ګڼې شکمنې پیښې څېړلې دي چې د دې ډلې 6 بیا یې مثبتې وي. په دې سره په هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 13,345 ته ورسېده. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه مو مراسله تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.